السلام علیکم. جوړ په خیر په دې هیله چې روغ جوړ باسته او د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. دا ځل یو ځل بیا درته د ټکنیکل ریسرچ چینل څخه نیغ په نیغه یوه خوندوره ویډیو وړاندې کوم. د ویډیو څه په اړه ده، څنګه کولی شو چې د فیسبوک ریسک د پروفایل خپل د فیسبوک ریسک ختم کړو. موږ لایکونه نه اخلو، کمنټونه نه اخلو، ملګرو ته مو پوسټونه نه ځي. ډېره هڅه وکړو خو بیا هم زموږ پوسټونه چې دی ملګرو ته نه ځي. څنګه دې علاج څه دی او څنګه کولی شو دغه ریسک یا د خطر د خپل فیسبوک د پروفایل څخه ختم کړو. که تاسو چیرته لیدلي یې ستاسو فیسبوک پروفایل ته ننوځئ، هلته یې تاسو ته یوه خطر علامه درکړه چې ستاسو فیسبوک پروفایل چې دی خطر علامه کې دی یا ستونزه کې دی، ریسک کې دی. ولې دا ستونزه کېږي دې په اړه معلومات درکومه. ملګرو کله چې تاسو فیسبوک کمپنۍ خلاف پوسټ وکړئ یا هغو خلاف کمنټ وکړئ یا هغو خلاف عکس پورته کړئ، نو تاسو ته دغه ریسک درکوي. دا ریسک بیا تاسو ته مهلت درکوي چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل دا ریسک ختم کړئ. خو هغه وخت کې یا یوه ورځ یا 2 ورځې پکې که هغه تاسو نه تېر شوي، نو تاسو ته بله طریقه زه وښیم چې په دې طریقه باندې تاسو څه وکړئ، د خپل فیسبوک ریسک ختم کړئ. ملګرو تاسو به راشئ خپل پروفایل ته. کله چې خپل د آی ډي پروفایل مو خلاص که، داسې طریقه باندې رابشئ. دا 3 ټکو باندې به کلیک واخلئ. دې باندې مو چې کله کلیک واخیسته رابشئ په دغې پروفایل سټیټس باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې پروفایل سټیټس باندې کلیک واخیسته دا بره نښان ګورئ، دا چې دی اوس په خطر علامه کې دی زما فیسبوک آی ډي. دا څنګه د خپله فیسبوک آی ډي له خطر څخه وباسو؟ نو تاسو به راشئ، لومړی به دغې خپلې آی ډي څخه سکرین شاټ واخلئ. چې به ترې واخلئ سکرین شاټ. کله مو چې سکرین شاټ واخیسته بیرته به واپس شئ، رابشئ او بیرته به پس په دغې آپشن سیټینګ ځای باندې کلیک واخلئ. ښکته به راشئ او دلته به تاسو هیلپ اینډ سپورټ باندې تاسو کلیک واخلئ. کله مو چې دې باندې کلیک واخیسته تاسو به راشئ او په ریپورټ او پرابلم باندې به کلیک واخلئ. ریپورټ پرابلم باندې چې کله کلیک واخیسته دلته به راشئ کنټینیو باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې کنټینیو کلیک واخیسته دلته به راشئ په دغې پاس لومړی اپشن به کلیک تاسو واخلئ. ملګرو تاسو ته دلته په ډېرو برخو کې څه کېږي، ستونزې پېښې شوي. کومه برخه کې چې د ستونزې پېښه شوي، دلته ډېرې برخې دي. که هر یوه برخه کې تاسو ته ستونزه پېښه شوې همغې مطابق به تاسو څه وکړئ، اپلای ورته وکړئ. خو زما ته یوازې په چیک کې ستونزه ده، ما ته یوازې په پروفایل کې ستونزه ده. خو که تاسو کولی شئ چې په دغه کې سټوري کې ستونزه، پروفایل کې، فیډ کې، سر کې او مارکیټینګ برخه کې، میسنجر اینډ چټ، سرچ کې، فوټو کې، ویډیو کې، اډز، ګروپ کې، ګیمز کې، پیج کې او همداسې نوټیفیکیشن، فرینډ، پرایوسي، لاګین، لنګویج، دغې برخو کې تاسو ته هر یو کې ستونزې تاسو کولی شئ دې ته اپلای وکړئ، مطلب خپل شکایت ورته ولېږئ. خو زه په ایزي توګه راځم دلته څه کړم، په پروفایل باندې کلیک کړم ځکه زما په پروفایل کې ستونزه ده. ما پروفایل په ریسک کې زه ورته د پروفایل اړوند یوه لیکنه لیږم. پروفایل باندې به کلیک واخلئ، دلته به راشئ په دغې برخه به تاسو څه وکړئ، کلیک واخلئ. په دې برخه نه به تاسو خپل هغه سکرین شاټ چې دی هغه څه کړئ، دې ځای کې ورته ولېږئ. زه راځم ما خپل سکرین شاټ چې دی راخلم او دې ځای کې ورته لیږم. ما دا سکرین شاټ ورته راواخیست. کولی شئ 2 سکرین شاټه هم ورته ولېږئ. تاسو به راشئ په دې ټیپ برخه باندې به کلیک واخلئ. دلته تاسو به تېره لیکنه دا لیکنه تاسو څه کړئ، پیسټ کړئ. ملګرو دغه لیکنه ده، تاسو به څه وکړئ، دا به زما د ټلګرام چینل څخه ترلاسه کړئ. ځکه کمنټ کې چې زه واچوم ملګري چې دا شی کمنټ نه کاپي کېږي، یوازې به کمنټ کې زه ټلګرام لینک واچوم، هغې ته به تاسو ورشئ، هغې نه به تاسو ټلګرام ته ان شئ او هلته به څه وکړئ، دا لیکنه د ټلګرام چینل زما چینل څخه ترلاسه کړئ. ملګرو تاسو حتما زما ټلګرام چینل درسره جوین کړئ. زه ځینې وخت دې کې مهم معلومات خپروم او دغسې تیارې پکې لیکنې یا مطلب بل مهم اړوند معلومات خپروم ستاسو دپاره اړین. هغه پکې اچوم، تاسو کولی شئ بیا هغه ترلاسه کړئ. کله چې ملګرو تاسو
دغه کړه دې نه به تاسو ګورئ او زه تاسو ته خیر ته راځم. دلته ما چیک کړی دی، دلته به تاسو خپل نوم ورکړئ د قوسونو منځ کې. دا زما نوم به ته لږ کړئ، خپل نوم به د قوسونو منځ کې ورکړئ. چې کله مو دا نوم په انګلیسي به ورکړئ، کله چې دا نوم د خپلې اړي اړوند به په انګلیسي ورکړئ. ستاسو اړي نوم چې په پښتو دی تاسو همغه نوم راواخلئ، کټ مټ به یې په انګلیسي واړوئ، په انګلیسي به ورکړئ. تغییرات به پکې نه راولئ. به راشئ به د سینډ باندې به کلیک واخلئ. څه وکړئ؟ سینډ باندې به کلیک واخلئ. ګوره تاسو ته یې ولیکل چې ستاسو دغه چې دی هیلپ مطلب فیسبوک کمپنۍ چې ستاسو دغه قبول کړه. نو دې نه وروسته به ملګرو تاسو ته په 3 ورځو کې دغه ستونزه حل شي. که حل نه شوه تاسو بیا 3-4 ځلې اپلای ورته وکړئ. ځینې وخت په هغو باندې ستونزه لوډینګ ډېر وي، نو تاسو کولی شئ چې په 3-4 پیرې په وار کې 3 ورځې بعد تاسو ته حتما دا ستونزه حل کېږي. ملګرو که زما یوټیوب چینل کې نوي یاست نو زما یوټیوب چینل سره حتما لایک او سبسکرایب کړئ، تر څو زما هره نوې ویډیو تر تاسو ژر در ورسېږي. دغسې خوندورې ویډیوګانو لپاره ما سره پاتې شئ. د اوس لپاره د الله په امان، ښه وخت، ښې چارې.